یو حدیث کې راځي نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو مفلس پیژنئ غریب پیژنئ صحابه عرض وکړه چې موږ مفلس او غریب هغه چاته وایو چې لا درهم له ولا دینار له درهم او دینار ورسره نه هغه ته موږ غریب وایو هغه ته موږ فقیر وایو نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي زه هغه فقیر د آخرت یادوم وی د آخرت په اعتبار سره فقیر هغه دی چې هغه خو به اعمال ډیر کړي منځونه به یې کړي روجي به یې نیولي صدقات به یې ورکړي حجونه تبتلې عمرې به یې کړي لیکن پردی حق به یې خوړلی د چا به غیبت کړی چا باندې به تهمت لګولی د قیامت په ورځ به دا بنده راوستلی شي او د چا چې حق خوړلی دی هغوی به د اعمال یوسي د دنه چا به غیبت کړي څه نیک اعمال به ترې هغه یوسي دا سړی په داسې حالت کې پاتې شي چې د ده نیک اعمال به ختم شي بیا به هم د خلکو حقوق باقي پاتې بیا به د هغې حقوقو د وجې نه د خلکو ګناهونه راواخیستلی شي او د باندې به امبار کړی شي حسن بصري باره کې راځي وایي هغه یو ځل چاته تحفه ولېږله هغه حیران شو چې زه خو دومره غټ سړی نه یم چې امام د زمانې حسن بصري ما ته تحفه راولېږله وایي هغه کور ته ورغی چې امام صاحب دا راته ووایي دا تحفه دې په کمې خوشحالۍ کې راولېږله ما کم ښه کار کړی دی وایي هغه ورته وفرمیل چې زه خبر شوی یم چې تا زما غیبت کړی دی او د غیبت په سبب باندې تا خپلې نیکۍ زما عملنامې کې شاملې کړي دي او ما ته دې رالیږلي دي زه ستا شکریه ادا کول غواړم نن ګوره مونږ د غیبت اړو غیبت ته غیبت نه وایو طالبان یې کوي علما یې کوي مجلس زمونږ نن په غیبت باندې څه وي ګرمي او هر مجلس کې غیبت هر مجلس کې غیبت او بعضې خلکو ته وایي چې لکه غیبت مه کوه لکه وایي دا خو د زه مخامخ هم ویلی شم دا خبره یاد وساته غیبت وایي دې ته چې یو مسلمان سپکه بیانې او هغه هغه کې وي او چې مخامخ یې ورته وی د هغه سپکاوی کېته نو دا خو تکبر دی ځکه تکبر څه ته ویلی شي غمط الناس و بطر الحق خلکو ته سپک کتل یو غلط کار دی هغه کړی دی او د هغه نه په خطا کې شوی دی او ته د هغه سپکاوی کې د غلط کار او د عیب د وجې نه او مخامخ د خلکو په مخامخ یې ورته بیانې نو هغه ته د سپک ښکاري که نه که چېرته یریدې تي یا ته عزتمند ښکاره کېده نو هغه په مخ کې باید د هغه سپکاوی نه کاوه بعضې وي دا کار خو ورکې شته که نه چې دا کار ورکوي نو بیا غیبت دی که کار ورکې نه نو بیا خو تهمت شو خو د هغې نه هم غټه ګناه ده نو غیبت کول ګناه ده مخامخ چې کې هغه نور هم ګناه ده دا بیا تکبر کې راځي او چې ورکي هغه غیبت دی چې ورکې نه هغه خو بیا تهمت دی